السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری بلال احمد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم په دې هیله په دې امید سره چې روغ جوړ او ژوندي به یې او د ژوند نه به خوند او مزې اخلئ. حاضر یم د یوې نوې خوندورې ویډیو سره. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به خپل مایکروسافټ ورډ ډاکومنټس دی هغه د به یو پکچر څنګه راوړئ او د هغه د سیټینګ په باره کې به خبره کوو چې د هغه سیټینګ به مونږ څنګه کوو. د هغه دپاره به چې کوم دی مونږه په نیو مایکروسافټ ورډ ډاکومنټس باندې به کلیک وکړو. دا چې مونږه اوپن کړو زمونږ سره به داسې انټرفیس شو شي. مونږ راځو مونږه چې کوم دی انسرټ مینیو پورې تللي او په هغه کې چې کوم دی د ټیبل خبره تیر کلاس کې کړې وه. نو نن زمونږ سره ټاپک دی د پکچر چې مونږ به پکچر څنګه راوړو خپل ډاکومنټس له به پکچر څنګه راوړو. نو د هغه دپاره به چې کوم دی مونږ په دې پکچر باندې کلیک وکړو. دې باندې چې مونږ کلیک وکړو نو زمونږ سره به داسې فولډرز زمونږ سره اوپن شي. بیا چې ستاسو سره په کم فولډر کې هم کم پارټیشن کې یا کم فولډر کې یا په ډیسکټاپ باندې وي یا په ډاونلوډ کې ستاسو سره پکچر وي هغه به چې کوم دی ته راواخلې او سلیکټ به یې کړې. نو زما سره چونکې په ډیسکټاپ باندې دی نو زه به د ډیسکټاپ نه راوالم یا ستاسو سره چې کوم دی په کوم سی ډرایو کې وي یا په ډي کې وي یا په کوم داسې نور بله شی پارټیشن وي نو په هغو کې تاسو سره وي نو تاسو یې هغه نه رااخیستی شئ. نو زما سره فلحال په ډیسکټاپ باندې نو زه به د ډیسکټاپ نه راوالم. اوس دا به مونږ راولو څنګه دی فایل یا د سکرین ته به دا مونږ څنګه راولو. نو د دې دوه طریقې دی. یو چې مونږ په دې باندې کلیک وکړو دې باندې یو کلیک وکړو او بیا په انسرټ باندې کلیک وکړو نو دا به زمونږ سره راشي. دویمه طریقه دا ده چې په دې باندې مونږ ډبل کلیک وکړو. د موس لیفټ سایډ چې کوم کلیک دی دا مونږ ډبل سره چې کوم دی پریس کړو نو دا به زمونږ سره راشي. نو زه به انسرټ کړم. دا چې زه کله انسرټ کړم نو دا به زمونږ سره داسې شو کېږي. زه به دا سایز لږ وړوکی کړم چې تاسو ته صحیح په نظر راځي. کله چې مونږ پکچر راوستو نو د هغه سره زمونږ سره یو نیو اپشن دلته شو تاسو ته ښکاري. نو کم فارمیټ والا چې کم یو نیو اپشن زمونږ سره دلته شو د پکچر سره. دا چې کوم دی د پکچر ټوټل سیټینګ دی. کم تصویر چې تاسو دا ما راوړو نو د دې سیټینګ دی. نو ټوله نه اول زمونږ سره د دې په سیټینګ کې راځي ریموو بیکګراوند. که تاسو ته ښکاري نو په دې کې چې کوم دا بیکګراوند دی نو دا به مونږ څنګه ریموو کوو. دا خو مختلف طریقې دي. دا مونږ په ایس باندې هم شو ریموو کولی. داسې ډېر ایپ شته دی چې په هغه باندې مونږ ریموو کولی شو. خو چونکې دلته مونږ اوس په ایم اس ورډ کې خبره کوو نو ایم اس ورډ کې چې کوم دی د دې دپاره خپل چې کوم یوز کېږي نو هغه دی دا ریموو بیکګراوند. په دې چې مونږ څنګه کلیک وکړو نو دا به چې کوم دی خود به خود سلیکشن وکړي چې څومره ته ریموو کول غواړې. نو دا به ته په پراپر طریقې سره په صحیح طریقې سره داسې سلیکټ کړي چې څومره ته کول غواړې څنګه ته کول غواړې څومره ځي پورې ته کراپ کول غواړې هغه ټوټل سلیکشن به ته وکړې. دا به ته په صحیح طریقې سره چې کوم دی برابر کړي. چې کوم ځای پورې ته کول غواړې. دا به زمونږ سره داسې شو کېږي. د هغه نه پس به تاسو په دې کیپ چینز باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې چې زه څنګه کلیک وکړم نو د دې نه به دا ایکسټرا ایریا کم بیکګراوند چې دی
دا به زموږ سره ریموو شو. که وختي تاسو کتلي وو دې کې چې کوم ونې بوټي وو یا شینکۍ وو هغه د دې نه تصویر نه چې کوم دی لرې شو. دغه و زموږ سره د ریموو بیکګراوند به موږ د پکچر نه څنګه لرې کوو. دویم زموږ سره راځي د کریکشن والا. په دې کې موږ د دې نه څه کوو، د دې نه چې کوم دی موږ برایټنس سیوا کوو کمو، کنټراسټ سیوا کوو کمو، شارپنس چې کوم دی هغه کمو سیوا کوو. نو تاسو ته به په سکرین باندې دا پکچر چې کوم ښکاري، زه به یې لږ سایز سیوا کړمه تاسو ته په صحیح طریقه ښکاري. نو تاسو ته په پکچر کې دا چینجز په نظر راځي چې دې کې کوم چینجز کیږي، دا به تاسو ته په نظر باندې راځي خود به خود. بیا زموږ سره راځي کلر. دې نه چې کوم دی موږ د دې ایمیج کلر شو چینج کولی. دا بلیک اینډ وایټ شو. داسې مختلف کلرز یې موږ له راکړي دي چې د دې نه موږ چینج کولی شي. دې نه بیا چې کوم دی مور ویریشن دی، بیا سیټ ټرانسپیرنټ کلر دی، پکچر کلر آپشن دی. نو د دې نه موږ چې کوم دی دا کلر سیټینګ کولی شو. بیا زموږ سره راځي ارټسټیک افیکټ، چې په دې باندې موږ څنګه کلیک وکړو نو دا به زموږ سره دا مختلف هغه که تاسو کتلی وي کوم آرټسټ چې کوم په لاسو باندې جوړ کړي نو د هغه څه ټایپس به چې کوم دی موږ ته دلته شو کېږي، لکه داسې به محسوسېږي که په دې کې موږ سلیکټ کړو چې دا چا په لاسو یا کوم آرټسټ جوړ کړی دی. نو د دې نه موږ دغه سیټینګ شو کولی. بیا زموږ سره راځي کمپریس پکچر. د کمپریس پکچر نه موږ د دې پکچر چې کوم دی د سایز چې کوم دی دا کمولی شو. د دې چې کومه کوالټي ده هغه موږ کمولی شو. دې کې بیا چې کوم دی موږ له پکسلز راکړي دي. بیا چې کوم دی دا یوز ډاکومنټ ریزولوشن دپاره یې ته دا کې که نه ایمیل دپاره، بیا د سکرین دپاره یا د پرنټ دپاره چې کوم هم ته غواړې نو د هغه دپاره چې کوم دی موږ له بای ډیفالټ ته دا اپشن راکړي دي. نو ته د کوم دپاره کمپریس کول غواړې د هغه دپاره چې کوم دی دا کمپریس کېږي. بل زموږ سره راځي چینج پکچر. زه غواړم چې دا زه چینج کم، ریپلیس یې کم د بل پکچر سره. نو دغه نه هم شم کولی. بل زموږ سره دا په بله طریقه ده چې موږ په موس کې رایټ کلیک وکړو، بیا راشو چینج پکچر ته. نو چې څنګه زه په دې چینج پکچر باندې کلیک وکړم بیا زموږ سره دا پکچر راشي. زه به دا سلیکټ کړم. نو چې دا زه سلیکټ کړم څنګه نو دا به زموږ سره کوم دی سلیکټ شي. بیا زموږ سره راځي ریسیټ پکچر. نو دې کې چې موږ کوم چینجز کړي وي نو هغه به چې کوم دی ریسیټ شي، لکه هغه به واپس زموږ سره دا پکچر خپل حالات ته لاړ شي چې کوم چینجز په کې موږ کړي دي په دې پکچر کې هغه به ترې مکمل ختم شي. بیا چې کوم دی ریسیټ پکچر اینډ سایز. نو که په سایز کې ولا موږ څه چینجز کړي وي نو هغه به سایز به چې کوم دی
واپس خپل سایز ته لاړ شي. لکه زه اوس د دې په دې سایز لږ کومه، بیا راځم په ریسیټ پکچر اینډ سایز باندې زه څنګه کلیک وکړم دا به خود خپل سایز واپس چې کوم دی واخلي، لکه خپل سایز ته به واپس لاړ شي. لکه ما پکې زه پکې چینجز کومه، دا زه سایز کې وړوکی کوم، بیا زه راځم په ریسیټ پکچر اینډ سایز باندې زه څنګه کلیک وکړم دا به واپس خپل سایز ته لاړ شي. نو دا و زموږ سره نننۍ ویډیو د پکچر په باره کې، او د هغه لږ ډېر سیټینګ و، د هغه سیټینګ و د ایډجسټ و چې کوم سیټینګ و هغه موږ وکړو. نو په نیکسټ کلاس کې به انشاءالله د پکچر سټایلز او دا نوټ چې کوم دی دا به په نیکسټ کلاس کې کوو. نو که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کمنټ ضرور وکړئ او د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې ما بلال احمد له راکړئ اجازت د لوی الله فلوی امان.